بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو در اوسه په پرلت کې و چې د پرلته سره له موبایل مې راواخیستې، نو دا یو نیوز په ډیره تیزي باندې روان و چې د هفتې په ورځ د چمن پاک افغان بارډر دروازه خلاصیږي او داسې لیټر جاري شوی دی، داسې دی او داسې دی. د ټولو سوشل میډیا د ملګرو سره مې دا خواست دی، ما اوس د کمیټې له ملګرو سره بیا رابطه وکړه. هغه دا شی راته وویله چې باید در اوسه ښکاره یو شی نشته، در اوسه دا کنفرمه یو چاته نه ده معلومه. نو په کار دی د سوشل میډیا ملګري در هغه ټیمه پوسټ نه وچلی چې در کومه ټیمه دا کنفرمه معلومه نه وي، ځکه دا زموږ و پرلت ته نقصان لري. د دې پرلت تعداد ورکوي، دا کوم سازشي عناصر چې په کار دی دا زموږ په مابینځ کې نه پرېږدو. مشر محمود خان اچکزی تللی دی، ترجمې پرې ټیم اخیستی و، که کوم زیری و یا کومه خوشخبري وه یا کوم شی و هغه به باقاعده د پر ټیویانو هم تاسې ووینئ. محمود خان اچکزی به پخپله درته ووایي، د پرلت د کمیټې ذمهواره ملګري به یې درته ووایي، پر ټیویانو به راسي، پر ټولو شیانو به راسي. اوس بیخي ډېر وټساپان میسیجان ماله را روان دي چې د هفتې په ورځ دروازه خلاصیږي او که نه اوس چې خپل وټساپ در ښکاره کړم په سوو میسیجان بیا راته راغلي دي. نو د ټولو ملګرو سره مې دا خواست دی چې شی کنفرمه معلوم نه وي، کنفرمه سوی نه وي، در هغه ټیمه پر سوشل میډیا داسې پوسټونه کول دا غیر مناسب کار دی، دا زموږ پرلت ته نقصان لري. د خلکو دا سوچ فکر سي چې یاره بس اوس نو عادي دروازه خلاصه سوه نو پرلت موږ څه کوو. په کار دی د چمن خلک ټول شهریان هره ورځ خپل پرلت ته د پخوا په شان راځي، بلکې ډېر راځي چې در څو دا زموږ مطالبه منل سوې نه وي، موږ به در هغه ټیمه په دې پرلت کې ناست یو. او بل کوم خوشخبري چې کومه ول یا کوم زیری و یا کومه دروازه خلاصېدل، د هغه شی به داسې نه وي چې هغه د فیسبوک پر پوسټو باندې به وي، نه باقاعده به پر ټیویانو تاسو خبرېږي او ټول د کمیټې ملګري به پر دې اړه مجلس کوي، باقاعده به دا شو کېږي. داسې نه د دې به خپل لاسلیک کېږي، داسې اسانه نه ده. داسې غلط راپورونه خپروي چې هغه د خلکو په مابینځ کې تشویش جوړ کړي، یا څو دروازه کنفرمه نسي معلومه نسي، در هغه ټیمه دغسې تشویش په خلکو کې اچول دا غیر مناسب کار دی. ستاسو د ټولو سره مې خواست دی چې دا پیغام پر مخ هم شیر کړي چې در ټولو ملګرو پورې ورسیږي چې د هغو دغه تشویش ختم سي.